خلاص له حیا نه ای غلام او فالتو پښتونه ګوره بېننګه او خریل یې ګوګوشتو پښتونه د یهودیانو اختیار کړې د ژوندون د ورک شه د دوه میله ټوپک په شانې د پتلون د ورک شه خلاص له حیا نه ای غلام او فالتو پښتونه ګوره بېننګه او خریل یې ګوګوشتو پښتونه د یهودیانو اختیار کړې د ژوندون د ورک شه د دوه میله ټوپک په شانې د پتلون د ورک شه ته هم په کلکو سترګو وایې چې پښتون یم زه تعلیم یافته یم باشعوره افلاطون یم زه ای خالي که شونډې مې در سرې کړې نو نازو ښکارېږې که لوپټه دې کړه په سر نو ګل بابو ښکارېږي چې خالي که شونډې مې در سرې کړې نو نازو ښکارېږې که لوپټه دې کړه په سر نو ګل بابو د انسانیت ډېر غټ واکدار او لوی وګړی یې ته خاص کر د ښځو په حقوقو ډېر نیمګړی یې ته په کور دننه دا مېرمنې درته ښې نه ښکاري چې وي دیندارې عزتمنې درته ښې نه ښکاري تا د یهود او نصاراو سره سم کړی دی تا په تورات زبور انجیل باندې قسم کړی دی تر څو چې هره پښتنه پېغله سرتوره نه کړم د فحشۍ په دې دلدل کې نسکوره نه کړم زه به تر هغه دغه خپل میشن جاري ساتم زه به یهود او د هنود سره یاري ساتم